السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو خراغلاس، زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د انسټاګرام د ډیلیټولو طریقه در وښیم. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د انسټاګرام اکاونټ دایمي یا همیشه لپاره ډیلیټ کړئ، نو دا طریقه به هم زه تاسو په دې ویډیو کې درښیم. او که چیرې تاسو غواړئ چې خپل انسټاګرام اکاونټ د لنډ وخت یا موقت وخت لپاره ودروئ، یعنی سټاپ شي، کار ونه کړي، نو دا طریقه به زه هم تاسو په همدې ویډیو کې درښیم. خو مخکې له دې نه دوستانو چې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاستئ، چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل ځان سره دوستانو ضرور سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بل یا ګنټۍ نشان کېکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ، تر څو تاسو له ټولو نوو ویډیوګانو نه خبر شئ. او همدارنګې دوستانو د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی، ویډیو لایک کړئ. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځم دوستانو د ویډیو په طرف باندې. دا ګورئ په سکرین باندې زما سره انسټاګرام دی. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل انسټاګرام اکاونټ ډیلیټ کړئ، پر ځای نوی اکاونټ جوړ کړئ، یا په هر دلیل باندې که چیرې تاسو غواړئ چې خپل انسټاګرام اکاونټ ډیلیټ کړئ، داسې به انسټاګرام را خلاص کړئ. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ د پروفایل عکس باندې به خپل داسې کلیک وکړئ. دې نه وروسته به دوستانو تاسو دغه درې خطونو ته راشئ، یا د 3 لاینز چې کوم دي دې باندې به داسې کلیک وکړئ. او له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ سیټینګ ته، سیټینګ به داسې را خلاص کړئ. سیټینګ کې به دوستانو تاسو راشئ هیلپ سنټر ته. دا هیلپ سنټر دا ګورئ دې برخه کې زموږ سره هیلپ سنټر دی، هیلپ سنټر به داسې را خلاص کړئ. او بیا به دلته وګورئ دوستانو هیلپ سنټر ته به دې ځای کې ورشئ. داسې چې کله هیلپ سنټر را خلاص شو دوستانو، دا زموږ سره د انسټاګرام هیلپ سنټر دی. بیا به تاسو دلته بیا راشئ د 3 لاینز ته یا 3 خطونو ته، دې باندې به داسې کلیک وکړئ. او دلته وګورئ دوستانو مینیج یور اکاونټ، دې برخې ته به داسې راشئ. او دلته وګورئ دوستانو ډیلیټ یور اکاونټ، ډیلیټ یور اکاونټ باندې به داسې کلیک وکړئ. نو دلته وګورئ دوستانو تاسو په 2 ډوله کولی شئ چې خپل انسټاګرام اکاونټ ختم کړئ یا ډیلیټ کړئ. یو موقتا چې مطلب موقتا ته خو مونږ ډیلیټ یا ختمول نشو ویلی، خو د دې فعالیت ودرېږي، تاسو ترې نه کار نشي اخیستلی. بل دوستانو هاو ډو آی ډیلیټ مای انسټاګرام اکاونټ، دغه برخې نه تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ دایمي ډیلیټ کړئ. نو که چیرته زه غواړم چې دایمي ډیلیټ کړم، دې باندې به داسې کلیک وکړئ دوستانو. او دلته بیا تاسو ته لاندې دا معلومات راځي. دلته هم دا خبره ده چې تاسو کولی شئ موقتا خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ، او لاندې به داسې راشي دوستانو ډیلیټ یور اکاونټ، د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ دایمي ډیلیټ کړئ. دې باندې به داسې کلیک وکړئ. دا لینک چې دوستانو داسې را خلاص شو، بیا له تاسو نه د دلیل پوښتنه کوي چې تاسو خپل اکاونټ ولې بندوئ. نو دلته دوستانو دغه ډراپ ډاون لیست چې کله داسې را خلاص کړئ، نو دلته ګورئ مختلف قسمه دلیلونه شته دی، تاسو یو ورکې داسې انتخاب کړئ. او هغې نه وروسته ډیلیټ یور اکاونټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو په یو څو ورځو کې به ستاسو اکاونټ کاملا یا دایمي د انسټاګرام کمپنۍ سره ختم شي، ډیلیټ به شي. نو امید لرم دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوي وي او څه ناڅه به مو ترېنه زده کړي وي. د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره که چیرې زموږ چینل تر اوسه تاسو نه وي سبسکرایب کړی، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.